سلامونه او نیکی هیله اکاډمي ته ښه راغلاست. خوښ یو چې د دې زده کړیز یوټیوب چینل له لارې بېلابېل کمپیوټري پروګرامونه په پښتو ژبه تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده زموږ ټول کورسونه په منظمه توګه وڅارئ او یو څه ترې زده کړئ. د کمپیوټري پروګرامونو په لړ کې لومړنی کورس چې تاسو ته مو په پام کې نیولې هغه فنډامنټلز آف کمپیوټر یا د کمپیوټر بنسټونه دي. دا کورس مو ځکه د لومړني کورس په توګه انتخاب کړ ځکه هغه څوک چې د کمپیوټر سره بلدتیا ونه لري او یا غواړي له پیل څخه کمپیوټر زده کړي نو دا هغوی سره مرسته کوي ترڅو هغه لومړني معلومات چې دوی باید د کمپیوټر په اړه ولري په دې کورس کې دوی ترلاسه کولی شي. وړاندې تر دې چې نورو موضوعاتو ته ولاړ شو اړینه ده چې د کمپیوټر د بنسټونو د زده کړې موخه باندې پوه شو. یعنی ولې د کمپیوټر بنسټونه لولو ګټه او موخه موږ ته څه ده. په دې برنامه کې د کمپیوټر په اړه لومړني یا اساسي معلومات ترلاسه کولی شو. یعنی که چیرې موږ پخوا کمپیوټر په نه ویلې او له صفر څخه غواړو کمپیوټر پروګرامونه یا د کمپیوټر زده کړه شروع کړو نو اړینه ده چې د کمپیوټر د بنسټونو په اړه پوه شو ځکه په دې کې ابتدایي یا لومړني معلومات چې د کمپیوټر د زده کړې په لړ کې موږ ته اړتیا لیدل کیږي هغه دلته موږ ته راښودل کیږي. د کمپیوټر د بنسټونو د کورس په لړ کې به تاسې له دغه مطالبو سره آشنا شئ. د مضمون پیژندنه او د لوستلو موخې چې وړاندې مو موخه ورته بیان کړه. د درسي بهیر د پرمخ وړلو تګلاره یعنی چې څنګه باید دغه کورسونه کوم کورسونه چې په هیله اکاډمي کې تاسو په پام کې نیول شوي دي دا باید څنګه تعقیب کړئ. یعنی کوم ټکو ته باید د دې کورس د څارلو په لړ کې پام وکړئ او همدارنګه د کورس د څارلو پایلې یعنی کله چې تاسو دغه کورس پای ته رسوي کوم پایلو ته به ورسیږئ. د مضمون پیژندنه یا د کمپیوټر د بنسټونو د مضمون پیژندنه دا مضمون د کمپیوټر د زده کړې لپاره یو بنسټیز مضمون بلل کیږي چې بیلابېل علمي تخصصي او له کمپیوټر څخه د علمي ګټې اخیستنې تګلارې د بیلابېلو مطالبو په لړ کې رانغاړي. د مضمون د لوستلو موخې یعنی دغه مضمون موږ ولې لولو. د دې مضمون له لوستلو څخه موخه څه ده؟ اول د کمپیوټر پیژندنه ده یعنی کمپیوټر څه ته ویل کیږي څه لپاره کارول کیږي یا د دې په لړ کې یو ابتدایي یا هغه لومړنۍ تاریخچه به پکې ولولو. همداراز ترڅنګ د کمپیوټري پروګرامونو د ګټې اخیستنې تګلارې یعنی هغه ځینې ابتدایي کمپیوټري پروګرامونه چې دي هغې څخه څنګه استفاده وکړو او همداراز د څارونکو د ډیجیټلي زده کړې کچه لوړول. درسي بهیر د پرمخ وړلو تګلاره یعنی په هیله اکاډمي کې چې تاسو ته کورسونه وړاندې کیږي پس کومه بڼه یا څه ډول به وړاندې کیږي. یا اول چې تیوریکي بڼه ده اړین مسایل په لیکلي او انځوریزه بڼه تشریح او ښودل کیږي. یعنی کوم مسایل چې هغه اړین وي او په کورس کې په پام کې نیول شوي دي هغه به هم متن به تشریح شوي او هم به انځوریزه بڼه ولري. بل عملی بڼه یعنی تاسو ته په عملی بڼه هم ښودل کیږي چې کوم پروګرام څخه څه ډول استفاده وکړئ. د څارونکو د پوښتنو ځوابول یعنی کله چې څوک دغه درسي بهیر څاري هغې ته کومه پوښتنه راولاړیږي نو هغوی د همغه ویډیو په کمنټ کې خپله پوښتنه مطرح کړي. په انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې به د هغه پوښتنو ته هم ځواب ورکړل شي. اړین موارد د دې کورس په لړ کې باید دې مواردو ته پام وکړئ. ټولې جلسې باید په منظمه توګه وڅارئ. د درس په لړ کې منظم نوټ واخلئ. یعنی کله چې تاسو درس ته کینئ او خپل درس تعقیبوئ یوه کتابچه او یو قلم باید تاسو سره چې هغه درسونه ځان سره نوٹ کړئ او بې نوٹ نیوله زده کړه که څومره هم کورسونه تعقیب کړئ په هغه توګه چې د نوٹ لیکلو سره څه زده کوئ په هغه توګه نشئ کولی چې یو څه زده کړئ. زده کړل شوي درسونه روزانه تمرین کړئ. کوم څه چې تاسو ته په هیله ټیک اکاډمي کې درښودل کیږي هغه باید بیرته تاسو په خپل کمپیوټر کې په منظم وخت کې په منظمه توګه بیرته تمرین کړئ. د عملی کارونو لپاره باید یو کمپیوټر ولرئ. یعنی که چیرې تاسو کمپیوټر ونه لرئ او فقط درسونه تعقیب کړئ یعنی تمرین نه کړئ بیرته ځان سره نو شاید اول خو مزده نه شي که بیا چیرته زده هم کړئ خپل تمرین نه کړئ نو شاید په لنډ وخت کې مو له یاده ووځي. د هیله ټیک اکاډمي د کورسونو ښېګڼې په هیله ټیک اکاډمي کې زده کړې لاندې ښېګڼې لري. یعنی که چیرې تاسې د هیله ټیک اکاډمي کورسونه تعقیب کړئ له دغو مزایاو څخه به مستفید شئ. اول وړیا زده کړئ یعنی د هیله ټیک اکاډمي ټول درسونه وړیا او په پښتو ژبه دي چې دا یو بېساری نوښت دی. 90% عملي تدریس یعنی د هیله ټیک اکاډمي تقریبا 90% درسونه په عملي توګه دي. نظري درسونه پکې ډیره کمه توګه
په پام کې نیول شوي دي ځکه هغه هم په هغه اندازه چې اړتیا لیدل کیږي، یعنی له اضافي مواردو څخه مو ډډه کړې، فقط عملی درسونو باندې مو ستر فوکس دی. د هیله ټیک اکیډمي په یوټیوب چینل کې په منظمه توګه د ټولو درسونو شتون، یعنی که چیرې تاسو وغواړئ دغه د هیله ټیک اکیډمي کورسونو ته لاسرسی ولرئ، دا به د یوټیوب چینل د شتونه پورې یعنی تر اخره پورې به تاسو ته د لاسرسی وړ وي. کوم کورس کوم درس چې تاسو تعقیبوي، کوم چیرې مثلا له تاسو څخه یاد وځي، کولی شئ بیرته د هیله ټیک اکیډمي یوټیوب چینل ته سر ورښکاره کړئ او خپل هغه ستونزه یا کوم درس چې تاسو اړتیا لري بیرته تعقیب کړئ او خپل زده کړې ته دوام ورکړئ په ساده او سلیسه ژبه. د موضوعاتو تدریس یعنی موږ خپل نهایي هڅه کوو چې تاسو ته په ساده او سلیسه ژبه د ټولو موضوعاتو تدریس، نه یوازې د کمپیوټر د بنسټونو بلکې د دې ترڅنګ کوم پروګرامونه چې موږ نور په پام کې لرو لکه د مایکروسافټ وینډوز، همداراز د مایکروسافټ افیس، ورډ، ایکسل، ایکسس، پاورپوینټ، دغه پروګرامونه چې موږ په پام کې لرو دا ټول به تاسو ته په پښتو سلیسه ژبه په اسانه توګه ښودل کیږي. د هر کورس په پای کې منظمه آزموینه چې د هیله ټیک اکیډمي ادارې لخوا اخیستل کیږي. که چیرې تاسو کوم کورس پای ته رسوئ، مثلا تاسو دغه د کمپیوټر بنسټونو کورس پای ته ورسوه، نو که چیرې تاسو دا کورس په منظمه توګه څارلی وي، نو په اخره کې تاسو کولی شئ چې ازموینه ورکړئ او دغه ازموینه به تاسو ته له تاسو څخه په آنلاین بڼه د هیله ټیک اکیډمي ادارې لخوا اخیستل کیږي او په ازموینه کې تر بریالي کېدو وروسته باوري سند یا سرټیفیکټ ورکول. یعنی که چیرې تاسو هغه ازموینه پاس کړو، پکې بریالي شوي او د بریا نمرې مو ترلاسه کړي، تاسو ته به یو معتبر او باوري سرټیفیکټ د هیله ټیک آنلاین اکیډمي د ادارې لخوا درکول کیږي او دا چې دغه سرټیفیکټ څنګه ترلاسه کړئ دا به هم تاسو سره شریک کړو. د مضمون د څارلو پایلې، یعنی که چیرې تاسو د کمپیوټر د بنسټونو مضمون تعقیب کړئ، کومه پایلې به ترلاسه کړئ؟ په کمپیوټر کې د ورځني چارو ترسره کول، یعنی هغه ورځني چارې چې په کور کې تاسو ورته اړتیا لرئ، هغه کولی شئ د دغه کورس تر څارلو وروسته هغه کې لږ یا تر خپلې وسې پورې کار وکړئ. د کمپیوټر له کار او اسانتیاو سره بلدتیا، یعنی د کمپیوټر سره به تاسو لومړنۍ بلدتیا ولرئ او هغه ابتدایي اړتیاوې به مو په خپله وشي کولی چې پوره کړئ. د کمپیوټر د لومړنیو ستونزو حل، ځینې عادي ستونزې شته په کمپیوټر کې، لکه مثلا تاسو به ژبه نشئ انسټالولی، تاسو به یا مثلا ځینې پروګرامونه نشئ پرانیستلی، ځینې پروګرامونه مثلا کمپیوټر کې تاسو یې کاروئ هغه جام کیږي، هغه نشئ بندولی. دغه لومړني درسونه چې دي دا تاسو ته د کمپیوټر په بنسټونو کې تدریسیږي او که چیرې تعقیب کړئ انشاءالله دغه ابتدایي ستونزو ته به تاسو په خپله وشي کولی چې ورسیدګي وکړي او د زده کړو د تصدیق لپاره یو باوري سند لرل. یعنی که چیرې تاسو دغه کورس تعقیب کړئ او تاسو وغواړئ چې د خپل د زده کړې د کورس د تصدیق تایید لپاره یو سند ولرئ، نو دغه مرسته هم تاسو سره هیله اکیډمي کوي او تاسو ته یو باوري سرټیفیکټ درکوي. دا زموږ د نن ورځې درس چې د کمپیوټر د اساساتو یا بنسټونو د لومړي درس په توګه تاسو ته وښودل شوه، دا چې لومړنۍ ورځ وه او ابتدایي معلومات مو ترلاسه کړل. هیله ده چې په راتلونکو درسونو کې مو هم ملتیا وکړئ. مننه.